الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد. د افغانستان غیور او مجاهد ملت او ټولو مجاهدین ورونو ته السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. د دې نیکمرغه کوچني اختر مبارکي ټولو ته وایم. الله تعالی دې د اختر موږ او تاسو ټولو ته مبارکي او الله تعالی دې د اختر موږ او تاسو ټولو دپاره د نیکمرغۍ اختر وګرځوي، چې په هېواد کې امن، امنیت، سوله، ثبات نور هم ټینګ شي. الله تعالی دې د ټولو مسلمانانو دعاګانې، عبادات، تلاوتونه او ذکرونه چې د روژې په دې مبارکه میاشت کې یې کړي دي په خپل دربار کې مقبول او منظور وګرځوي. الله تعالی دې موږ او تاسو ټولو ته توفیق راکړي چې تر دې مبارکې روژې میاشتې وروسته همداسې د الله جل جلاله عبادتونه وکړو. ټولو محترمو هېوادوالو ته اطمینان ورکوو چې انشاءالله د افغانستان اسلامي امارت ټول امنیتي او دفاعي او استخباراتي ځواکونه ستاسو د امنیت لپاره مخکې هم همداسې وه، شپه ورځې پر ځان یې وکړې وه او آینده به هم انشاءالله لا نور زیات کوشش کوي، خصوصا د اختر په دغه شپو ورځو کې به ستاسو د امنیت لپاره پوره هڅې کوي او موږ به په خپل ټول توان سره کوشش کوو چې ستاسو امنیت تامین کړو او په ټوله هڅه باندې به موږ که په ښارونو کې وي، که په کلو بیابانونو کې وي، که په سرحداتو باندې متوجه به وي انشاءالله او هیڅ دښمن ته به اجازه ورنکړو چې د افغانستان امنیت خراب کړي، د افغانستان د وګړو امنیت خراب کړي او موږ او ستاسو د خوشحالۍ را خرابې کړي. او پاتې شو مجاهدینو ورونو ټولو ته مو توصیه دا ده چې په دې شپو ورځو کې دوی خاص متوجه شي خپل مسؤلیت ته. هر ځای چې وظیفه او دنده لري خپلې وظیفې ته په ښه دقت سره متوجه شي او په ښه طریقه یې ادا کړي، تر څو ستاسو د یو کوچنۍ خامۍ او د یو لږ غفلت په وجه خدای نکرده کوم امنیتي پیښه ونه شي او هېوادوالو ته زیان ونه رسېږي. نو انشاءالله تعالی موږ مطمئن یو چې ټول مجاهدین به خپل د مسؤلیت په ساحه کې هر یو په خاصه پاملرنه کوي او امنیت د خلکو او ډېر به متوجه وي. زه خپلو ټولو هغو ورونو ته چې په تېر 20 کلن جهاد کې زخمیان شوي دي، چا سترګې د لاس څخه ورکړي دي، چا پښې څوک پنجان شوي دي، هغو ټولو ته د مبارکي وایم. الله تعالی دې د اختر هغو ټولو ته هم مبارکي، کونډو او یتیمانو ته د اختر مبارکي وایم. الله تعالی دې د دوی دپاره د خوشحالۍ سبب وګرځوي او ټولو هغو شتمنو کسانو ورونو ته چې الله تعالی وس ورکړی دی او قدرت یې ورکړی دی او شتمن خلک دي، دوی باید په دې شپو ورځو کې خپل ناداره او هغه هېوادوال چې مسکینان وي او په لاس کې څه نه لري هیر نه کړي او همکاري ورسره وکړي، کومک ورسره وکړي، تر څو کونډې او یتیمان هم اختر په همدغسې خوشحالۍ باندې ولمانځي. نو په دې هیله یو چې انشاءالله دا اختر به ښه په خوشحالۍ او ډاډمن امنیت کې تېرېږي. الله تعالی ته خواست کوو چې الله تعالی دې زموږ او ستاسې هېواد د همیشه دپاره د ناخوالو او مشکلاتو او ستونزو څخه وساتي. د موقع څخه په استفاده زه د سیمې او نړۍ ټولو هېوادونو ته دا پیغام لرم چې افغانستان د هیڅ کوم هېواد دپاره خطر نه دی او هیڅکله به هم موږ اجازه ورنکړو چې د افغانستان خاوره د چا د امنیت په مقابل کې یا د چا د امنیت په خلاف استعمال شي. ټول باید مطمئن واوسېږي او کوم پروپاګند چې بعضې مغرضې کړۍ کوي چې افغانستان د نورو هېوادونو دپاره خطر دی او یا دلته داسې ډلې ټپلې اشخاص موجود دي چې هغه د نورو هېوادونو امنیت ګواښ پېښوي، په کلکه ردوم او دا ژمنه کوو لکه څنګه چې مخکې هم کړې وه چې موږ هېڅ چا ته اجازه نه ورکوو تر څو د افغانستان خاوره د چا د امنیت په خلاف استعمال کړي او د افغانستان د خاورې څخه د هغوی امنیت تهدید کړي. عید سعید فطر را به تمام هموطنان خود تبریک میگویم. عیدتان مبارک، اختر مو مبارک.